او حضور پاک یو ځل او فرمایي وی په مخ د ځمکه به دجال هر ځای ته داخلیږي، یو مکې او مدینې ته به نه داخلیږي. مکې ته چې راشي د مکې په درو باندې به فرشتې ولاړي، تورې به ورسره دجال به نه پرېږدي، او د مدینې په درو باندې او په لارو کوڅو کې به فرشتې ولاړي، تورې به ورسره. نو دجال چې راشي شام ته به وله مخ ورواړی، نو شام ته به لاړ شي او په شام کې به هلاک شي. خو دا دوه کلي دي چې دې ته به دجال نه داخلیږي، طاعون او وبا والا مرض به نه داخلیږي. داسې بیماری بعضې وخت راشي لکه په چرګانو راشي په یو ساعت کې ټول مړه شي، یا په ګډو چیلو به پخوا راتله اوس خو ولستنې وایي ټول به یو شان مړه شو، یا په څاروو په انسانانو هم داسې راځي یو شان وبا، ډېر خلک پکې مړه شي. نو داسې اکا دوکا بیماری به راځي خو وبا به نه راځي. یو صحابي دی حضرت تمیم الداری رضی الله تعالی عنه، دی عیسائی مسلمان شوی، عیسائی مسلمان شو. اس په ترمذی شریف کې واقع راځي. دی راته نبی علیہ السلام لوی مونږ 10 کسانو د کلي نه راووتو او یو دریابي کشتی و انګوټ په هغې کې کېناستو. وی دریابي سفر و دی کې هوا د جانب مخالف نه شروع شوه، زمونږ کشتی په مخه کړه په خپل کنټرول کې نه وه کشتی. بعضې وخت کې په دې دریاب کې دا زول او طوفان راشي، کشتی په مخه کړه یو جزیرې ته یې یو جزیرې سره زمون کشتی ورسېده او بس مونږ عافیت او خیر په دې کې وګڼه چې دې کشتی نه کوچو دې جزیرې ته ور داخل شو. هغه زمانه خو داسې وه چې دنیا ډېره خوره نه وه. وی مونږ دا کشتی نه کوز شو اموتړلی او یو جزیرې ته ور دننه شو چې دا هوا کله برابر شي نو دې کشتی ته به وخېږو نو مدینې ته به روان شو. وی چې څنګه هغه جزیرې ته مونږ د دریاب نه سمندر دریاب دې کوز شو، لږ ور مخکې شو یو حیوان ومولید، یو شی دی جمدی شی دی او ټول په ویښتو کې ډوب دی، یو شان ویښتې دی، د مخې او د شا پته یې بلکل نه لګېده. وی مونږ ته ویرېدو، مونږ هغه خبرې شروع کړې د انسان په شان. خدای دا څوک دی؟ شیطان دی؟ پیرې دی؟ دا څه بلا ده؟ مونږ ته تپوس وکړه ته څوک یې؟ وی مات مونږ ته وی چې زه جاسوس یم، انا الجساسا، جاسوس یم. ته جاسوس څنګه یې؟ جاسوس څه ته وایي او څوک یې او څوک نه؟ وی مونږ ته وی چې ما څه کوئ، تاسو لږ غوندې مخکې ورشئ، دغه ځای کې یو بله جنګی ده، یو بڼ دی او یو ځای دی، هلته یو سړی ستاسو انتظار کوي. خدایا هلته سړی څه کوي زمونږ انتظار، او دا سړی څوک دی، کوم ځای دی؟ وی خیر مونږ لاړو چې لږ مخکې لاړو، هلته یو ځای یو سړی پکې ولید، ډېر غټ دروند سړی و او لاس یې په زنځیرونو د سټ سره تړلی شوي او د خپو نه هم په غټو زنځیرونو تړلی شوي. وی مونږ وی چې دا خو څوک شیطان دی، خو چې دا څه مسله ده، چا تړلی دی او دا څوک دی؟ چې ورنږدې شو وی مونږ ورته وی ته څوک یې؟ وی دلته څنګه رالی؟ وی مونږ وی دقسې مونږ 10 کسانو په دې کشتی کې، او کشتی ډغر وواله، زول طوفان راغی دې جزیرې ته کشتی راوړه او ترې راکوشو. یو میاشت هم په دې کشتی کې تېره کړه، خوراک څښاک هم خلاص شو. یو حیوان سره مخامخ شو د ویښتو ډک، هغه را سره خبرې شروع کړې. مونږ ته تپوس وکړه ته څوک یې؟ تا دې راولېږلي، ته څوک یې؟ وی داسې یو ټوپ یې و په هغه زنځیرونو کې، یو چغې وواله. وی مونږ خو 10 کسانو، خو بیا هم ترې ویرېدو. مونږ وی چې څوک یې؟ وی زه راته خپل ځان ښیم، خو تاسو څوک یې؟ مونږ ورته خپله قصه وکړه چې عرب یو، دلته څنګه رالې ټوله قصه مو ورته وکړه. وی بیا ماته مونږ ته وایي چې نهر بیسان، د بیسان د کجورو چې کوم غټ باغ دی، انګور کجوري پکې دي، د هغې څه حال دی؟ دا په اردن کې، اردن سره خوا کې هغه زمانه کې یو لوی باغ و. اوس هم دغې ځای کې یو باغي خلک، مشهوري خلک د هغې تماشې لم ځي او سیاحت لم ځي. دا یو غټ باغ و، هغه نخلستان د کجورو او هغه باغ څنګه دی مشهور چې خلک سیاحت د هغې لځي. مونږ ورته وایو چې بلکل ډېر ښه باغ دی، ډېره ښه میوه ورکوي، دنیا وله سیل له روانه ده. وی یو وخت به راشي چې دا باغ به وچ شي.
وی بیا وی چې جزیره تبریه چې کم دغه دی دا دریاب دی هغه څنګه دی؟ وی مونږ ورته وی چې ښه آباد دریاب دی او خلک ځي سیاحت ډول او پکې چکرې لګوي. وی یو وخت به راشي چې دا دریاب به موچ شي. نهر زوعر د هغې یو چینه ده، د هغې تپوس وکړه چې هغه چینه څنګه ده؟ مونږ ډېرې خوږې اوبې دي او عرب ځي هغې کې سیاحت هم کوي اوبه هم څکي. وی یو ټیم به راشي چې دا به موچ شي. وی بیا راته وی چې د عربو څه حال دی؟ وی مونږ ورته وی چې د عربو خو ډېر ښه حال دی او ښه دي، خپل تجارت کې یو څوک خپل پټي باغونه کوي. وی چې څه نوې حالت خو نشته، څوک نوې پیغمبرۍ دعوه خو چا نه ده کړې. وی مونږ ورته وی چې یو سړي خو د نبوت دعوه کړې ده، په مکه مکرمه کې پیدا شوی دی او مدینې ته هجرت کړی دی. وی راته وی چې د دغه سړي څه حال دی؟ خلک یې ملګرتیا کوي که نه کوي؟ وی مونږ ورته وی چې او چې کوم نږدې ملګري دي، نږدې خلک دي، نو هغې یې ملګرتیا کوي، او چې کوم خپل قوم دی هغې یې ملګرتیا ونه کړه. وی چې څوک یې ملګرتیا کوي دا ښه کوي، او چې څوک یې ملګرتیا نه کوي دا بد کوي. یو وخت کې به راشي چې د به په دې ټوله علاقه باندې قبضه راشي. ملګرتیا پکار ده چې ملګرتیا یې وشي. وی خیر مونږ ورته وی چې ته څوک یې؟ وی زه دجال یم، زه دجال یم، ان قریب دی چې زه به روزم او زه به ټوله دنیا کې 40 ورځې کې ګرځم، 40 ورځې کې به ټوله دنیا کې د چکر لګوم. دوه کلي دي چې هغې ته به زه نشم داخلېدی، یو ته مکه وی، بل ته طوابه او طیبه وی. دې دوه ته به نه داخلېږم. ولې به نه داخلېږم؟ فرشتې به د هغې په لارو کوڅو کې ولاړي او تورې به ورسره ما به نه پرېږدي، او نور به زه په ټوله دنیا لګیم، چکر به لګوم په 40 ورځو کې. وی دا خبر م ترې واورېدې او مونږ ترې را روان شو، یریدو کشتۍ ته وختو راجو چې نبی علیہ السلام ته تمیم الداري دا قصه وکړه، نو نبی علیہ السلام پې خوشحاله شو، ځکه دا واقعه نبی علیہ السلام صحابو ته مخکې بیان کړې وه. نو د مانځه نه پسې ټول صحابه را جمع کړل، وی کېدی کېنول او په منبر د پاسه ودرېد. وی تاسو ته پته ده چې ما کم سله راوغوښتی؟ وی نه د الله رسوله، وی دا تمیم الداري عیسایي دی، مسلمان شوی دی او د دا قصه، دا ټوله قصه نبی علیہ السلام صحابو ته بیان کړي. ده راته داسې ووی، وی دا چې تا څه ویلي دي ما چې څه وی داسې ته ووی که نه؟ تمیم الداري وی. او نبی علیہ السلام صحابو ته چې ما درته څه ووی دا تمیم الداري هغسې وی که نه وی؟ وی او بالکل وی. نو حضور پاک کونټه مبارک اوچته کړه او ځمکې له یې راوبروله. وی چې دجال وی چې توابې او طیبې ته به نه داخلېږم، نو وی دا هغه توابه ده او دا هغه طیبه ده، دې ته به نشي داخلېدی، نور په ټول دنیا به چکر لګوي. نو مدینې منورې بل نوم توابه دی، طیبه دی. طاعون وبا به نه داخلېږي، دجال به نه داخلېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د مدینې خلقو سره سکیمونه او سازشونه جوړوي، وی داسې به خدای ویلي کې لکه مالګه چې اوبو کې واچو دا ویلی شي. او فرمایي وی چې کوم انسان د مدینې په تکلیف باندې صبر وکړه، هلته ورته تکلیف پیښ شو، زخم شو وجود ته زخم ورسېد، بیماری ورته ورسېده، ټینشن پریشانی ورته پیښه شوه، وی د قیام او ده پې صبر وکړه، د قیامت په ورځ به د دې سړي دپاره زه د الله په دربار کې سفارش کوم. او نبی علیہ السلام فرمایي وی داسې به څوک پیدا شي چې د مدینې نه وځي او مدینې نه یې خوښه. چې کم انسان د مدینې نه اعراض وکړو او نفرت وکړو د مدینې نه ووته، وی الله به د هغه په ځای مدینې نه د هغه نه بهتر سړی راولي. او یو ځل یې وفرمایل وی شام به فتح شي، وی خلک به چکرې لګوي شام ته، چې شام فتح شو هلته به ځي، وی ځي به خلک او تلوار به کوي، ښځې به بوځي، بچي به بوځي، غلامان به بوځي، خو دا خلک نه پوهېږي، قسم دی چې مدینه به د شام نه غوری. وی عراق به فتح شي، خلک به خپلې ښځې خپل بچي نوکران په سارو ساروي کې چې هو عراق کوفه بصره فتح شوه مونږ هلته ځو، وی قسم دی چې مدینه ولا خلک خو که دوی پوهېږي. وی یمن به فتح شي، نو خلک به خپل بچي او خپل نوکران او خپل زامن په سارو بار کې چې یمن فتح شو مونږ هلته ځو، وی ځي به یمن ته، دا به ورته ښه ښکاري، وی قسم دی چې مدینه ولا خلک خو که دوی پوهېږي. د حضور پاک وطن ما د ابوهوا قصې درته وکړله، د فرشتو ګوان، د قرآن د نزول او د نازلېدو ځای چې پیغمبر علیه السلام
د نبوت د پیغمبرۍ نه پس 14 کاله په مدینه په مکه کې تیر کړي دي او 10 کاله په مدینه شریفه کې تیر کړي دي او د خپل ځان د دفن دپاره مدینه منوره غوره کړي. حنین فتح شو، مکه مکرمه چې فتح شوه نو نبی علیہ السلام صحابه ځان سره واخیستل، لال حنین فتح شو. او طائف په دې علاقو باندې قبضه شوې، بلا غنیمتونه حاصل شو. یو ځای د جعرانه ورته وایي، اوس هم بعضې خلک لاړ شي جعرانې ته او د هغې نه یو عمره کوي، حاجیان صاحبان چې لاړ شي. یو 20-22 کیلومیټر د مکې مکرمې نه بهر ده. د دغه ځای نه نبي علیه السلام عمره کړې ده. نو بعضې خلک ورته غټه عمره وایي. دا زمونږ د خلکو هسې خبرې دي، په عمره کې غټه وړه نشته. عمره بس دې ته وایي چې د حرم د ځمکې نه باروزه او احرام وتړه او نیت ته عمرې وکړه او راشي طواف وکړه او د صفا مروه سعی وکړه. نو دې کې غټه وړه نشته. که څوک د مسجد عایشې نه کوي، که څوک د جدې نه کوي، که څوک د عرفات نه کوي، او که څوک د جعرانې نه کوي، که څوک د پاکستان نه کوي، او که څوک د مدینې منورې نه کوي. دې کې هېڅ فرق په عمره کې نشته. د ټولو ثواب یو برابر دی، نه پکې غټه شته او نه پکې وړه شته. البته یو خبره ده چې څومره د لرې ځای نه دې نیت وکړه او احرام دې وتړه او لبیک دې زیات وي، نو قدمونه دې زیات واخیستل، ثواب به دې زیات وشي. لبیک دې ډېر وي، ثواب به دې زیات وشي. او چې د مدینې شریفې نه دې نیت وکړه نو دې کې دا فایده ده، دا فلسفه چې د حضور پاک سره لږ موافقت به دې راشي. ځکه نبي علیہ السلام مبارک د مدینې شریفې نه عمره کړې ده. او که د جعرانې نه دې وکړو نو د پیغمبر علیه السلام یو سنت باندې د عمل راغی، ځکه حضور پاک د جعرانې نه عمره کړې ده. دغلته غنیمتونه تقسیم کړل. نبی علیہ السلام له الله ډېر هوښیارتوب او ډېره پوهه ورکړې وه. نو مکه فتح شوې وه نږدې، نو د مکې چې کوم خلک وو هغوی له ډېر څاروي ورکړل، غنیمت ایسې هغوی له ډېره ورکړه. هم په دغه میاشت نیمه کې مکه فتح شوه او هم دغه میاشت نیمه کې د مکې خلک کافران او مسلمانان شو. نو چې کوم نوي مسلمانانو د 10 ورځو د 20 ورځو د میاشت هغوی له ډېر غنیمتونه ورکړل. چا له 100 خان، چا له 50 خان. او چې کوم د مدینې منورې انصارو یا زاړه کوم صحابه وو هغوی له پیغمبر علیه السلام لږ لږ شی ورکړ. نو د سړي په زړه کې ګیله پیدا کېږي که نه، چې زه زوړ ملګری یم او زوړ مسلمان یم او هجرتونه مې هم کړي دي او جهادونه مې هم کړي دي، نو ما له لږ شی راکړه. او چې دا د 10 ورځو مسلمان دی، 10 ورځې شوي دي او 20 ورځې شوي دي، اوس هم ورسره جنګونه وکړل، دوی له ډېر ورکوي. لیکن د نبي علیه السلام حکمت هغې له ځکه ډېر ورکړل چې نبي علیه اخو زمانه د موټر او د جز نه وه او د ټینک او د توپې زمانه نه وه. حضور پاک وایي چې دا خو د 10-20 ورځو مسلمانان دي او مکه م ته اوس فتح کړه، نو اوس به ځو واپس مدینې شریفې ته. هسې نه دي بیا چې ته بغاوت ونه کړي او بیا غوبل جوړ نه کړي او په مکه کې چې کم کمزوري مسلمانان دي دا راته چې ته مړه نه کړي، نو بیا به د مدینې نه خو 400 میله مزل دی، بیا به څوک راځي؟ نو د نبی علیہ السلام په دې کې دا غرض و چې دوی له لږ مالونه ورکم، نو په اسلام به لږ کلک شي، د زړه مینه به اسلام سره پیدا شي. نو شورش به جوړ نه کوي بچ یاره په کفر کې زمونږ څه پیدا وه، دا د په اسلام کې هم خدای میلو شو، هم پیغمبر میلو شو، او هم راته بلا غنیمتونه سلسلو خان هغوی په سترګو لدي، بلا وخان راته میلو شو، بلا مالونه. د علیه السلام په دې کې دا غرض و. خیر د مدینې انصارو لږوندې او پټې بعضې هلکانو ګیله شکوه وکړه، اوهو وی نبي علیه السلام د مکې خلکو له ډېر غنیمت ورکړه، د 10-20 ورځو مسلمانان دي او موږ د کلونو مسلمانان یو، جنګونه هم کړي دي، موږ له لږ مال راکړه. او چا پکې وی ها چا سره چې اوس موږ جګړه وکړه او زموږ تورې د هغې په وینو رنګ دي، هغې له 100 خان ورکړل او موږ له لږ لږ راکړل. نبی علیہ السلام ته دا خبره ورسېده. چې ورسېده نو اعلان یې وکړ د مدینې انصار چې څومره دي دا ټول په یو تمبو کې راجمع شئ، تمبوانې لګولي دا نور دپاره خیمې دې کې راجمع شئ، بل به پکې څوک نه. ټول انصار راجمع شو، هلکان او بوډاګان ټول لسیل. نبی علیہ السلام ولا راغی وی ټول انصار یې وی هو ایله وی انصار دا نوم دا ولا الله او رسول یې ښودی دی. مخکې به ورته ابن قیله وی، د دې چې ته قیله مشرنیا تېره شوې ده، دا د یمن نه راغلي دي اصل کې د مدینې خلک. نو بیا ورته
انصار نوم کې خود چې دا انصار لقب چې د حضور پاک مدد یې کړی دی. د مکې هغې ته به مهاجرین دي ته به انصار وي. قرآن کې هم ذکر دی او رسول الله مبارک کې هم ذکر کوي. وی صرف انصار یې باقی خو در کې څوک نشته. یو صحابي ورته وی او صاحب مونږ صرف انصار یو، بارۍ را کې بل څوک نشته، صرف یو خورایي را کې بارۍ شته. خورایي یې چا ته وی؟ نبي علیه السلام ته وی. ځکه د حضور پاک نیا د مدینې وه، د نیکه مور قره نیا چې ورته وی د نیکه مور. نو خوشطبي وکړه وی صاحب بل څوک بارۍ نشته، یو خورایي را کې شته. حضور پاک اخندل وی ان ابن اخت القوم منهم، وی زه خورایي د هغه قوم نه حسابېږي، زم ستاسو یم. یاره وی څه خبره راته رسېدلې ده؟ چا دا خبرې کړې دي؟ هغې خو به دروغ نه وی. وی صاحب او دا خبرې زموږ مشرانو نه دي کړې، سپینګیرو خدای لکانو کړي دي. وی څه ویلي دي؟ وی دوی وی چې موږ د زمانو مسلمانان یو او موږ له مالونه کم ملو شو، د لسو شلو ورځو کسان دي مسلمانان، هغې له ډېر مالونه ورکړل. زموږ تورې د هغې په وینو اوس هم رنګ وسلم جنګ وکړه، په مکه کې مکم ته واغېسته، هغې له ډېر موږ له لږ. حضور پاک یو بلکل داسې مې وکړل. ولې مې وکړل؟ د هغې اسلام سره مینه پیدا کو. تاسو خاصم شو چې مسلمانان یې، که مال نه لر په مړه کې ایمان پروت دی. هغې خو کچه دي، نوی مسلمانان دي. هسې نه زه وځم شورش جوړ نه کي، بغاوت ونه کي، بیا به څوک ورپسې راځي. هغې له د زړه مینه پیدا کوم، مال وله ورکوم. تاسو خاصې چې مسلمانان یې. او ای انصارو، الله اکبر، عجیبه خبره کوي. ای انصارو، سمه خوښه ده چې خلک کورونو ته اوښان او ګډې چیلې بوځي او تاسو ځان سره مدینې ته رسول الله بوځئ. ګډې چیلې اوښان هم خوښ دي غنیمت، او که رسول الله هم خوښ دی ځان سره بوتلل غواړئ. بس انصار په ژړا شو. د الله رسوله نه مو ګډه پکار ده او نه م چیلې او نه م اوښ پکار دی، زموږ ته پکار دی چې ته موږ سره مدینې شریفې ته لاړ شي. دا ګوره د انصارو څومره فضیلت. او بیا حضور پاک اعلان وکړ، وی فرمایل وی لولا الهجرتو لکنت امرأ من الانصار، وی که هجرت نوی مقرر نو زه به انصارو کې پیدا وم. او ټول خلق به ډېرېږي، انصار به کمیږي، او استاسو به حق تلفی کېږي. وروسته بادشاهان به تاسو له خپل حقونه نه درکوي، خو جنګ به ورسره نه کوئ. صبر وکئ، ما سره به مو په حوض کوثر ملاقات کېږي. او بیا وفرمایل لو سلکت الناسو فی شعب، وی که خلق په یو دره رواني او انصار په بله دره رواني، لسلکت شعب الانصار، زه به د انصارو په دره کې ځم، بل چا سره به نه ځم. او که خلق په یو خوړ کې ځي او انصار په بل خوړ کې ځي، زه به د خلقو سره سفر نه کوم، زه به د انصارو سره سفر کوم. او نور خلق زما جامه ده، کمیس مې دی، او انصار زما بنین دي چې زما وجود سره لګېدلی دی. او نور خلقو مثال داسې دی زما لکه لاس او خپې چې دي، او د انصارو مثال داسې دی لکه زما معده چې وي. تاسو زما معده. او بیا فرمایل وی تاسو زما صندوقچه یې، صندوق کې خلق خپل خاص سامان امانت ایږدي، رازونه مې تاسو سره امانت پراته دي. صحابه په دې خوشحاله شو. هغې وی چې موږ خو یې مکه فتح شوه، اوس به نبي علیه السلام په خپل کلي کې پاتې شي. اوس غلبه راله، بس پته ولګېده چې نبي علیه السلام خپل کلي کې نه پاتې کېږي او مدینې شریفې ته ځي. په هغې انصار خوشحاله شو. دې نه تاسو معلومه کړه د مدینې منورې برکت چې حضور پاک ځان له مدینه خوښه کړه. حالانکه چې خپل وطن د خلکو فتح شي نو بیا وایي ده بس مونږ خو هجرت کړی، مکه د کافرو وطن اوس د مسلمانانو وطن شو، بیت الله دې پکې جنان. زه چې ځو مکې ته واپس وې نه، زه مدینه کې خپله زندګي ټوله په مدینه منوره کې تېره. نو مدینه منوره د برکت ځای دی زما. حضرت جبریل علیه السلام او حضرت میکائیل علیه السلام او نور چې څومره فرشتې دي بار بار په مدینه شریفې ته راتلې. او د حضور پاک زندگی، د خوشحاله زندگی او د محبت زندگی او د امن او د اطمینان زندگی دا په مدینه شریفه کې تیره شو. یو حدیث پاک کې راځي ان الایمان
لا يأرز الى المدینة کما تأرز الحیة الى جحرها. وی دا ایمان دا مدینه نه خورم دی او دا به مدینه ته راغونډېږي برور او داسې به مدینه ته راغونډ شي لکه څنګه چې مار د سوړي نه وځي واپس خپلې سوړې ته ځي او په سوړه نه نوځي. وی تک قیامت پر ورځ هلاکیږي نو اخیری کلی به مدینه منوره هلاکیږي. دا د مدینه منورې برکات. بلکې تر دې حده پورې که یو سړي د الله په مدینه کې مرګ خوښ مرګ خو د الله په خوښه دی ورته دا تمنا او دا سوچ چې ما له مدینه کې مرګ راکړي او دی مسلمان. نبی علیه السلام وایي د قیامت په ورځ به د سفارش زه کوم. د دې وجه نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به یو دعا کوله اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتتي في بلد رسولك. یا اللہ مالا ستا پلا کے شہادت راکی. دا سوال بے گا شہادت را لراکی. حضرت خالد ابن ولید سمرا لوے مجاہدو نبی علیہ السلام وطا یو موقع کے سیف من سیوف اللہ دا اللہ تورا ویلے دا بغزوے موتا کے نبی علیہ السلام وی فلان کے سڑی سربا تورائی کاغا شہید شو فلان کی سر بھائی مشری جنڈا کاغا شہید شو فلان کی سر جنڈائی او کاغا شہید شو نچے بیا چا جنڈا پلاس کے وادشتا نو بچے دا حضور پاک دخلے نو خطل خمدہ سے شو بیا اگا صحابی شہید شو بل جنڈا واغشتا اگا شہید شو بل جنڈا واغشتا شہید شو بس خالد ابن ولید ورا اللہ جنڈے فتح کلا او پیغمبر علیہ السلام پر مدینہ منورہ کی پیشنگوئی ورکا وی جماع سنگوئی دی ورسیو شو فلان کے شہید شو جنڈا فلان کی واغشتا فلان کے شہید شو جنڈا فلان کی واغشتا فلان کے شہید شو جنڈا فلان کی واغشتا شہید شو جنڈا خالد چا واغشتا خالد نو میوانه غشتا دا اللہ دا تورو نو تور جنڈا واغشتا سیف من سیوف اللہ سیف اللہ دا اللہ تور دیر زبردست جنگونے اکلل او زبردست مجاہد تیر شوے دے او چکل امرینو پخپل کٹ تو لیک امری پا مدینہ کے بیمار دے نو جاڑی اوہو دیر جہادو نمی اکلل شہادت کے میں نصیبو نشو شہید نشو ماں جہادو نمی دیر اکلل خو شہادت میں پا قسمت اونا رہتے شہادت پسی جلل پخپل مرگ وفات شو زمو علماء لکی وی خالد اس شہادت پسی جاڑی اغتا نبی علیہ السلام دا خدای تورا ویلے دے نو دا خدای تورا سوک ماتولی شی چه شہید شو خدای تورا ماتا شوا دا تورا خدای تورا خدوک نشی ماتو نو صحابہ و شہادت پسی جالل نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا خدای استا پلار کے میں شہادت نصیب کی وجعل موتتی فی بلد رسولکا و خدای شہادت پا مدینہ کے غوارو مرگ میں دا مدینہ پا خور کے بارنا نو چاوته وی جیبه خبره ده هم شهادت غواړو د مدینه مرګ غواړي دواړه کم ځای کېږي اخو چې ته جهاد ته لاړ شې هغه زمانه کې خو مدینه او ګیر چاپېره فتح شوي حضرت عمر په زمانه کې خو ډېر لوی فتوحات شوي دي اخو چې ته میدان ته چې ته جهاد ته لاړ شې نو هلته به شهادت میلو شي نو مرګ دلته غواړي دلته کافران کم دي جهاد کم دی او شه مدینه مرګ هم غواړي او شهادت هم هغه وی چې خدای ته خوښه شي نو دلته هم راکولی شي او ماغسې وشوه سار منزی کو قرآت شروع کا ابو لؤاد مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ غلام اغا مجوسیو دا اور عبادت پہ کو اغا ولد لورو اغا دو مخیدی چالا جوڑا کڑے و خنجر چے وتوی او ولید زہر و بم ور کڑے وے او چې د سنگ تلاوت شروع کو صورت یوسف پہ عموماً د سار پہ مانزے کے تلاوت کو بد شاطنے پہ پاگا خنجر غزارو کو او چې غزارو کنو خنجر تیرے خیٹے سر بار روست حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اغا وقت کی منز خراب نکو زر رست بل صحابی رمٹونی مسئلہ باندے درو زر بل مخی کو او شاید پریوتا نور خود شاید چاڑو لگی او بینتی بیگی چتا ٹنگی دیشی بیا بلے مخی کا اغا باندے منزو کو اغا ظالم بیا منڈا والا صحابو را دیو سورن صحابے نورم پا چاڑو والی چاسکی بربند چاڑا دا بیا یو صحابی پی دا پاس یو کوف ورواچو پاگے کی سربند کو بیزان ذبح کو خوبت شو
نو چې اوچته که چې وروستو صحابه چې وروستو صفونه وه خو غټه جمع وه نو هغې نور خو پوه نه شو خو دونه پوه شو چې څه لږ ګړبړ شو په لومبو صفونو کې بجلي خو نه وه او دونه پوه شو چې د عمر اواز بدل شو د بل چا اواز شروع شو قرات شروع شو چې مونږ هغه ډېر مختصر مونځ کابل صحابي دی اوچت کو کور ته یې یوړه وینې ته بیږي نو چې وینې ته بیږي دی بېهوشه دی او کله په هوش کې راغی نو لومبې تپوس یې وکړو وی چا ووالمه چا ورته وی صیب هغه فلانکي مجوسي غلام ابو لؤلؤ والی وی الحمدلله چې د مسلمان د لاسه مړ نه شو د کافر د لاسه مړ شو بل شهادت یې غوښتې دی که نه پیغمبر په ښار کې خدای پاک هغه دعا قبوله کړه بیا بېهوشه شو چې کله په هوش کې راغی وی اوبه راوړی نو په منډه وله زوی اوبه راوځغلولې نو چې زوبې وله راوځغلولې وی ما کېنوې او دس کومه وی مونږ خو چې تو بس کې جوړه صاحب تیمم ووینې دنه بیږي زوی ورته وی بچي دین ما ته مه ښایه ما د رسول الله مبارک نه دین زده کړی دی ما ته دین مه ښایه وخت باقي دی د مانځه وی او وخت باقي دی مونځ قضا خو نه دی وی نه وی شابه ما نیخ کې چې اودس وکړو اودس یې وکړو دغه حالت کې چې وینې ته بیږي نو چې اودس یې وکړو بیا لږه سخته پرې راله بېهوشه نوخ یو پوټې غوندې لړۍ وواله وی ما پاسوی چې مونځ وکړم یا صاحب په ملاس ته په اشاره د لمونځ دې وخت کې جایز دی په اشاره وکړه که نه وی بچې ما درته ونه وي چې ما د رسول الله مبارک نه مونځ زده کړی ما ډډه راکړې چې مونځ وکړم مونځ یې وکړه چې پی وله ورکړل نو خېټې نه پی راووتل وفات شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لیکن هغه دعای خدای قبول کړه چې خدای شهادت راکې مرګ د رسول الله مبارک په کلي کې راکې علما دې نه معلوموي چې یو سړی دا تمنا کولی شي چې خدای ماله په مدینه منوره کې مرګ راکې ول ایمان سره دا تمنا کولی شي دې منځ کې یو خبره درته کوم دا صادر ګرځي مونږه دې جومات کې دې له هغه درې اخلو قالیني لکه جمع شروع شو هغې ما تپوس کړی دی نو هغې یو جانماز په هغه درې باندې په 600 روپۍ کېږي څه کم هم کېږي او زیات هم کېږي خو چې کم ښه غوندې دی متوسط هغه په 600 روپۍ باندې هلک لږ صبر کوه په 600 روپۍ هغه یو جانماز کېږي او دې لپاره زمونږ تاسو ته پته را اته نهه غټې درې په دې حال کې لګي څو بار هم لګي او دې جمع را روان دی نو دا جومات ګورې مونږ نه بار چنده غوښتې ده نه کوم که می بار داسې دوستان شته که هغې ته مې ټلیفون هم وکړو ممکن ده چې لس دولس درې به وروړي سبا به یې راوړي خو زما دا عادت نه دی نه چندې غواړم نه بار چاته ویم چې چنده راوړی دی جومات لپاره او نه دا سوال مې عادت دی او نه دا کوم خو دا ستاسو جومات دی تاسو پکې مونځ کوئ جمعې مونځ هم پکې کوئ او ستاسو جومات دی تاسو ته زه کویم نو که څوک پکې یو جانماز اخیستی شي په 600 روپۍ هغه دره کې 14 جانماز راځي او که څوک پکې 2 اخیستی شي که څوک پکې 3 اخیستی شي نو تاسو ډېر لوی ثواب دی د جانماز د درې به راته زه څه فضیلت بیانوم مونځ به پې کېږي ثوابونه هم کېږي او دا په کلونو پرته یې خرابېږي نه په کلونو اقالین په کلونو پروتي خرابېږي نه نو که 50 کاله او 40 کاله پروتي ستاسو ثواب به کېږي ماشومان پې د پاسه سبق وایي ثواب به هم کېږي ځکه د دین مدرسه ده او نو تاسو ټولو ته دا ترغیب در کوم که په خپله کولی شئ که بعضې دوستان یې د چا مالداري او تاسو ورته وایه هم پکې حصه اخیستی شي که څوک یو غټه درې اخلي غالبا د دې جومات په دا نیم سب تقریبا په 8000-9000 روپۍ به پرېوځي مجموعه چې هغه ځای پورې کېږي 15,000-16,000 باندې یوه درې زموږ سراسري کېږي نو هر څومره حصه چې پکې څوک اخیستی شي نو هغې کې تاسو خپل ځان شامل کړئ دا د الله جومات ته دین دی نو خپله حصه پکې شوق سره شامله کړئ ها نو زما وروڼو دې نه دا معلوموي علماء کرام چې څوک د مدینې منورې مرګ ځان له غواړي نو غوښتې شي لکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شهادت هم وغوښت او د مدینې منورې مرګ یې وغوښت او مدینه شریفه کې او خوش قسمته څومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو صحابه اختلاف جوړ کو چاوی اولوی مکه مکرمه ته چې کم قبرستان دی د پلار نکالته و چاوی شام ته وړو بیت المقدس کې دفن کو چاوی د مدینه منورې قبرستان ته وړو الته دفن کو
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایل هغه ما د نبی علیہ السلام نوریدلی دي چې پیغمبر کم ځای وفات شو هلته دفن کې دغه ځای ولا خدای خوښ کړي نو او چا انکار ونه که معلومیږي دا چې دا حدیث نورو خلکو هم دا اورېدلی دی چې انکار ونه که نو چې کم ځای هغې وفات شوي دا هغه ځای نه لږ اخوا کړو پقه ځای ولا قبر وکنسته بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو ځل خوب ولید یو خوب مې ولیده چې یو سپومۍ ده اوچته شوه او د اسمان دې منځ ته ورسېده او بیا زما په دې غېږ کې په دې کوټه کې راپرېوته بیا مې سپومۍ ولیدله دا پلار ته دا خوب بیانې بابا خوب مې ولیده بیا مې دویمه سپومۍ ولیدله اوچته شوه د اسمان دې منځ ته ورسېده او ښه رڼا یې وکړه او زما دې غېږ کې دې کوټه کې راپرېوته او بابا بیا مې درېیمه سپومۍ ولیده چې اوچته شوه او د اسمان دیني مې ته ورسېده اسمان ته او رڼا یې وکړه بیا زما دې کوټه کې زما دې غېږ کې راپرېوته دا درې سپومۍ مې لیدلې دي پلار ورته غږ ونه کړه حضرت ابوبکر پیسې ورته ونه وې خو چې حضور پاک وفات شو د دې په کوټه کې دفن شو نو ورته وی بچې وی هذه احد اقمارک وی دا دې یوه سپومۍ وه او نورې دوه به وي ووینې اب هم درته معلومې شي نو دویمه سپومۍ حضرت ابوبکر صدیق شوه پکې دفن شو او درېیمه سپومۍ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شوه هم ورسره خوا کې دفن شو او یو صحابي فرمایي چې ما د نبي رسول بلکې حضرت سلمان حضرت یو صحابي دی مخکې هغه فرمایي نوم به رایاد شي هغه فرمایي چې ما په تورات کې دا لیدلی دي او دا د پیغمبر علیه السلام په مخ کې اورولي د هغې په انکار هم نه دی کړی وایي ما دا لیدلی دي چې د پیغمبر علیه السلام سره خوا کې چې دې کوم ځای کې دفن کېږي نو عیسی علیه السلام هم ورسره دفن کېږي نو یو قبر دی پکې خالی پروت دی هغې به عیسی علیه السلام دفن کېږي زمانو تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د حضور پاک مدفن دی مدینه منوره او پکې اجله صحابه کرام لوی لوی صحابه کرام پکې دفن دي دې نه اندازه ولګوئ چې دا څومره مبارکه ځمکه ده په یو موقع کې یو صحابي راغی او نه بیمارو نبی علیہ السلام ته په ما دم واچوه حضور پاک مبارکه ګوته راواغېسته او په دې ژبه یې راښکه په خپلو لاړو باندې مبارک او بیا هغه ګوته راواغېسته په ځمکه یې راښکه د مدینې په خاوره او بیا هغه خاوره راواغېسته هغه صحابي په تندي راښکه او فی فرمایل تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفا سقیمنا باذن ربنا وی خاوره زمون د ځمکې د مدینې لاړې زما او د مریض په تندي مې راښکلې چې الله دې مریض د شفا ورکړي دې وجې نه علماو چې د مدینې منورې خاوره خاک شفا ده څه خاص خاوره نه ټوله خاوره د مدینې منورې خاک شفا ده خو د هغې مقصد علما لیکي چې د مدینې خاوره راغشتې شي په تندي باندې مګلې شي خو دا الفاظ به ورسره وی چې څنګه نبي علیه السلام ویلي تربت ارضنا خاوره د ځمکې زمونږ چې مدینه ده بریقت بعضنا لاړه د پیغمبر علیه السلام اوس که ته د مینو خپل ځان ته او لیشفا سقیمنا باذن ربنا ځکه شفا دا بغیر د الله نه بل څوک نه ورکوي جوړونکی الله دی نو د مدینې منورې خاوره بهتره خاوره کجوره د مدینې منورې مکه مکرمه کې زمزم دلته کجوره ده ته به یاره کجورې باغونه خو په هر وطن کې شته نو دا د مدینې تخصیص ولې کې نه یو خاص کجوره ده نبی علیه السلام یې صفت کړې د هغې ته عجوه وایي دا عجوه کجوره صرف په مدینه منوره کې کېږي عوالي ورته وایي هلته کېږي او زیات مقدار کې کېږي او ډېره قیمتي ده نبی علیه السلام فرمایي چا چې سحر وختي اووه کجورې وخوړې عجوه اووه کجورې په دغه ورځ به دته هېڅ قسمه زهریله بیماري زهریله حیوان او یا سحر جادو نقصان نه رسوي نو ګوره بعضې بیمارۍ لکه کینسر دا خو زهریله شی دی که یا زلزلي بیماري خو زهریله شی دی که یا بعضې دانې په انسان باندې راوخیږي یا دا ماشي باندې اوچیچي دا ټول زهریله څیزونه دي په وجود کې زهر خواله شي علاج عجوه کجوره ده
سحر وختي اوه کجورې خورا په نهر عجوا زهرونه به خلاص شي. خو چې ودې خوړلې په دغه ورځ د زهریلا اثراتو نه ختمه شوې نو خو د هغه زهریله بیمارۍ کې کټنګ راغی که سار لی بیا خوره په دې نیت یې خوره چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې کجورې صفت کړی دی. او داسې ما دا خو خیر د حدیث الفاظ دي خو تجربې سره معلومه ده. ډېر ما مخکې ورځو کې اخبار کې یو ډاکټر په دې خپل د زړه علاج کړی دی. اخبار لیکلي چې هغه کجورې هغه به دا چلو کړو چې د کجورې عجوه کجورې نیډو کې ایستې دي او هغه یې په انور باندې بیا وچ کړي دي او هغه یې میده کړي دي او بیا ورسره د کجورې هغه غوښه مخه یو ځای کړې ده او هغه یې خوړلې ده. هغه وایي چې زما د زړه بیماریو سره خدای پاک ختمه کړې ده. زما وروڼو دا خو مې د مدینې منورې بالعموم درته بیان وکړ. اوس بعضې ځایونه دي پکې په مدینه منوره کې مقامات مقدسه لکه یو پکې لومبی ځای د مسجد قبا وی. مسجد قبا لومبی جومات دی په مخ د ځمکه د بیت الله نه پسې جوړ شوی دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. نبی علیہ السلام چې څنګه مکې مکرمې نه هجرت وکړه نیغ دغه علاقې له لاړ. دې ټول علاقې ته عوالي وایي. دا د عوالي یوې صده او خپل نوم یې قبا ده. دغلته یو قبیله اوسېده بنو عمرو بن عوف یو قبیله پکې اوسېدله چې نبی علیہ السلام لاړ. یو صحابي دی کلثوم ابن هدم رضی الله عنه هغه سره دیره شو. نو وایي چې یاره یو جومات جوړول غواړي د مسلمان دپاره اهم لومبی صرف جومات دی. جومات جوړول غواړي او زمون خلک څه کوي ډېر خلک پلاټیشنو کې او ځای والو په هغې کې د اوسېدو دپاره پلاټونه تیار کړي خو د جومات ځای پکې څوک پرې نه دي. دې مالک له پکار دي چې ته ځای خرڅی نو د الله بنده یو 15 مرلې یا یو 10 مرلې ځای پکې جومات له پرېږده که نو بیا وروستو خلک چندې کوي او سوالونه کوي یو جومات پرېږده او جومات له دی او جومات له دی نه چې دومره 10 جرب او 20 جرب ځای کې او دونه دنیا پیسې ګټې او خپل بچو له پې کور جوړه او خپل ځان له پې د دنیا سهولت برابر نو د خدای کور نام پکې یو 15 مرلې ورکه نیک بخته په دې شته پیسو کې به د خدای برکت پیدا کړي. نو بعضې دوستان شته دي چې هغې ځای نه خرڅ کړي جومات دی پکې ځای نه پرېښي دي. الحمدلله زمونږ په دې ګاونډ کې زمونږ په دې خانانو کې بعضې دوستان الحمدلله شته. خدای دې د هغې وله برکتونه اجرونه ورکړي. زمونږ دې ګاونډیانو کې زمونږ یو خان صاحب زمونږ د دې جومات کې چې کار کوو نو مونږ له هلته په میره کې ځای راکړو وي دا ځان له خرڅ کې په دې جومات یې ولګوي. خدای به ولوس هغه پلار نه اجر ورکړي هغې له هم پې خدای اجر ورکوي. نو دا شی پکار دی. نو حضور پاک مبارک څه چلو کو وی جومات ته ځای پکار دی. هغه صحابي فورا ووی ګوره صحابو زړه کې خو خدای او رسول پراتو زموږ زړه کې خو دنیا ده او د دنیا مال دی خو هم توجه کمه ده. موږ وایو چې پیسه په څه طریقه وګټو حلال یو که حرام یې لږ وکړي آخرت مو هېر دی خفه کېږي. د صحابو نظر آخرت ته و دنیا خو هر څومره چې د پاتې ده 20 کاله ژوند دی او که 100 کاله یو ځل به سفر کو. حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله عنه پاسې دوی صاحب بل څوک به نه ورکړي زه ورکوم زما دې ځای کې خوښ که چې څومره دې خوښوي خوښ که جومات له ځای ورکوم. ګوره اوس د هغه خوش قسمتی ته جومات له ځای ورکوم. نبي علیه السلام صحابو ته راځي چې کار پکې شروع کړو په کچه خښتې وله جوړې کړلې او هغه به یې راوړلې او جومات یې روان کړو ګټې. صحابي فرمایي چې نبي علیه السلام په خپله پکې خدمت وکړو او خښته به یې راوړله تیږه او کېښودله به مونږ به ورمنډه کړو چې صاحب ته مه کوه مېلمه مې ته زمونږ مشر یې ته به خدمت کوې. وی مونږ به ته یې تیږه ګټه واغېسته وی هغه به زر نورې راواغېستې. ور جومات دونه اهمیت لري وروڼو مونږ سوالونه کوو جوماتونه د مسلمان له د خدای کور نه سوال کول. تا زه نه پوهېږم چې مونږ ولې بدقسمته یو بل کور باندې مونږ څونه پیسې لګوو. زوی له کور جوړی واده والا کې هغې له څونه پیسې لګوې څونه بنګلې ځان له جوړی په یو دم ګزاره نه کېږي. او د خدای کور ته مونږ شا کړی ده د خدای کور سره مونږ مینه نه کوو محبت نه کوو. نو جومات یې پکې جوړ کړه. الله ګوره هغې له څونه فضیلت هغه جومات له ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا 2 رکعته لمونځ په مسجد قبا کې وکړه په ترمذي شریف کې حدیث دی دله به خدای د عمرې ثواب ورکړي. نور اوس ورشه څونه په حج کې پکې په لکونو خلک منځونه کوي روزانه پکې څونه کوي دا لکونه خلک چې لاړ شي دا یو ځل نه دي بار بار دي او یو 2 رکعته پکې نه کوي بلا منځونه پکې کوي. رمضان کې د کال 12 میاشتې د خلکو د ډکي منځونه پکې کېږي. د کال پکې په لکونو نه په کروڑونو خلک منځونه کوي.
د کروڑونو خلکو د عمرو ثوابونه وشو او د دې برابر ثواب د هغه صحابي کېږي چې جمعه له ځای ورکړي. حساب یې لګوي. اوس د حضور پاک د زمانې نه اوسه پورې بسونه خلکو په هغې کې مونځونه کړي، کیربونه نه چې د هغې شمېر هم نشي کولی. څومره د دوی به د عمرو ثواب شوي، د دې برابر ثواب به د هغه صحابي کېږي چې جومات له ځای وقف کړی.